یو وزیر یو بادشاہ له به یو باندیسي سړی راته او سړی ښه سړی نو بادشاہ ورسره ډېره زیاته مینه کول. اوس یې سزا درته ښیم. دلته خو یې دوه بېغمه کړل، دلته یې راته اوس هغه سزا ښیم. نو بادشاہ له باندیسۍ به راته او باندیسي سره به یې ډېره زیاته مینه کوله. نو دا وزیر خپه و چې دا باندیسۍ راځي او بادشاہ ورسره ډېره زیاته مینه کوي او کله ولل پیسې هم ورکوي. ورېږه دا لانجه خط خرابول غواړئ. نو یو ځلې دې باندیسي ته وی ته خبرې وی بادشاہ خو تا سره ډېره مینه کوي که نه وی او وی خولې نه د ظالمه څخه بین ځي. وی زه خو خوله پاکوم. وی که پاک یم کې نو بین تی ځي. او بادشاہ ما ته ویلي چې د دې سړي د خولې نه بوی ځي، خو که بیا بدبوی خولې سره راغی نو ښه به نه. نو یې بیا نو چې خبرې کوي لږ یو بوټی داسې په دې خولې باندې لاس ایږده، داسې لاس ورته نیسه چې ستا دا بین دې لاس سره رامنې کېږي چې بادشاہ ته تکلیف نه. وی ښه جي. هلته بادشاہ ته وی باندیسي خو پیسې میسې د نه په چل ول کې وباسي. وی نه ما سره خو ډېره مینه ده. نه وی هغه لګېږي چې د بادشاہ د خولې څخه بړا ځي خو دې ته به لاس نیسي. وی دا دې سو وی ښه پته به راته ولګي چې باندیسي څنګه راغی هغه یې پرې کړی هغې غریب خولې او پوزې ته به لاس نیو. بادشاہ پوه شو چې دا خو واقعي مانه پیسې میسې وی زما د خولې بړاس پې دومره بدلېږي. نو بادشاہ نو خیار و که دې اوس وجنم خلک وی غریب یې مړ که. نو هغه یو چټ ولیکه. ودرېږه هلکه باندیسي چټ یې وله ولیکه. وی دا بارې پلانکي ګورنر له یوسې د خپل علاقې مشر له او دا خط به هغه له ورکې او دا خط یې بند کړه، د پاسه لفافې بنده کړه او مهر یې پې وواو. او په خط کې هغه ګورنر ته لیکلي چې دې دغې سر ته ووه مړی که. هغه علاقې ضلع چې کوم افسر دی ډي سي یو وته وی او که ګورنر وته وی او که ډي پي یو وته وی او که هر څه ته وله څه نوم ایږدې. د خط واغش د دې غریب خدا خیال و چې په دې خط کې به څه پیسې نکلي هغه له بور شمراله به راکړي. غریب څه خبره چې بارته و دا وزیر پوه شو چې دا خو د ما سکیم جوړ ناکام شو. دلې جوړ په دې کې انعام لیکلی دی دته خو یې سزا ده. د وزیر خدا خیال و چې جیل ته به ولیږي او مړ به کړي. منځ کې خو یې له خط ورکړه. نو وزیر زر بار ورته وی څه درکړل. باندیسي غریب خو نه دی خبر چې دننه پکې څه لیکلی دی. وی دا خط یې راکړه. څه دی پکې جي مهر پې لګېدلی دی. لکه داسې معلومیږي لکه چې مضبوط انعام یې درکړي. داسې وکړه دا خط ماله راکړه زه به یې ورسوم. نه یاره مړه ماله راکړه. ها دا 50,000 روپۍ دا 10,000 واله ته څه کوې اوس هغه ګورنر له دی. د هغه خو مطلب دا و چې لږې پیسې بدله ورکړم او دې کې خو بیا ډېر رقم لیکلي. خط وزیر واغېش خو چې هغه له څنګه ورغی هغه خط کولو کوي کېنه اوس دله کاوه دم کم اوس دې برابر کم. جلات یې ورکړي ووه دا سر ته سر یې ته خو غورځو. بل ته سکیم جوړو هغه عبدالرحمن بابا وایي که نه وی کوی مه که نه د بل سړي په لار کې چې ستا به د کوی په غاڼه لار. نو حاصل دا دی چې دروغجن دغه څه ده. دروغ خطرناک جرم ډېر خطرناک. دروغ اوس مونږ وایو سله چې دا دوست مې خوشحاله شي، دا رور مې خوشحاله شي، دا ملګری خوشحاله شي او خفه کېږي به څوک. تاسو یې ووایئ څوک به خفه کېږي. نو اوس دې نتیجې ته راوباسه. الله خفه کوي که ملګری خفه کوي. اوس که ملګری خوشحاله الله به خفه کېږي او که الله خوشحاله ملګری به خفه کېږي. نو اوس هوښیار سړی به څه کوي؟ ملګری د خپل کار کوي. کوشش به کوم چې دې هم خفه نه شي. او که داسې مسله راله چې د الله او د ملګري مقابله شوه الله به خوشحاله ساتم ملګری پې شو خپل کار یې پې شي. په دې نتیجه شو. دروغ به بلکل نه وایي. رښتیا خبرې به کوئ. دروغ بنو. او د دروغ ګورې مختلف قسمونه دي. دا میسج چې دا بعضې خلک دروغ کوي هغه بلکل څوک د لیډر صفت کوي په دروغه خفه کېږئ ما. او څوک د خپل مشر صفت کوي په دروغه، څوک د بل مشر صفت کوي په دروغه. دام دروغ دي او دا یو دروغ نه. میسج چې د 100 کسو ته ورېږه نو 100 دروغه دي وې. جرم ته یې ګوره چې 0 ته دې ولېږه نو 100 دروغه دي وې، 0 دروغه دي وې. او چې بیا هغې خلکو نورو ته ولېږه هغې بیا نورو ته ولېږه د دې نه لکونه دروغ جوړ شو. نو څومره ظالمه ګناه دې وګټله. تا ته خو معمولي شي ښکاري چې د لاس یو ټک دی او ور دې کوله. دا معمولي خبره نه ده چې ستا چا ته خور کو بیا د هغوی نه نورو ته خور شو د هغې له نورو ته خور شو. دا ټوله ګناه دې په سر وربار شوه. دا یو دروغ. دویم دروغ څه دي؟ دویم دروغ اکثر دا بعضې ډاکټران کوي. میډیکل سرټیفیکیټ هغه له لاړ شي
هلته خو دغه وي محکمه ورشه میډیکل سرټیفیکیټ راوړه چې ته فټ یې که تان فټ یې هغه هلته 100 روپۍ 200 1500 روپۍ جمع کړي او هغه بابو وله دسخط وکړي او دی راځي دلته کې ډاکټر پیسې والي نه چیک اپ وکړو چې سترګې دې روغې دي که نه دي نه یې غوږونه وکتل چې غوږونه دې روغ دي او که دې روغ نه دي نه یې وله وجود وکړه چې وجود دې روغ دی او که ناروغه دی او دغه ځای نه یې وله مفتو کې دسخط وکړه او سرټیفیکیټ یې راواخېست دا دروغ په دې دروغو چې دته نوکري میلاو شوه تنخوا ده واخېسته او ټوله ګناه ورسره د هغه کېږي دا وړه خبره نه ده دلته د ملګري دپاره لاړه عدالت ته او د دروغې ګوۍ یې وکړه څومره پیسې هغه وګټلې هغه ملګري دی ځمکه به هغه وګټي پیسې به هغه وګټي دروغ ته وویل ته په عدالت کې څومره جرم دی وکړه ظالمه په بیه سرټیفیکیټ خرڅول په بیه سند خرڅول دا دروغ د ما سره دا سبق ویلی دی د ما سره دا لسم پاس کړی دی دا 12 پاس کړی دا 4 جمعات یې ویلي دا ټول دروغو کې راځي هلته چوټي اخلي جي بیمار یم چوټي راکا افسر ورته وایي ته خو روغ یې ورېږه جي میډیکل سرټیفیکیټ به راوړم ډاکټر ولیکي چې دا ناجوړه دی دله 2 میاشتې چوټي ورکړه ډاکټر خو 200 400 پیس والی میانځ کې سړی جک جوړي د ډیوټۍ قابلي یک جوړ د ډیوټۍ قابل هغه دا دروغ شو یو نه دی د دنیا دروغ په دې معاشره کې روزانه د خلک لګیا دی په مختلفو طریقو دروغ دی په مختلفو طریقو دروغ دی مونږ یې وایو وطن کارډ وای 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 هغه پکې پرېږده جی دا سیلاب هلته به ولیکي د کورم سیلاب والی دی نو سیلاب د هغه کور په دوربین کې هم نه دی لیدلی دا دروغ دا دروغ دا ټولې خبرې دا چې څوک چاله تصدیق کوي او دا ګوته وله لګوي دی خو د دوست مې دی خوشحاله بشي ضرور مې دی خوشحاله بشي نو پیدا هغه بل ته ورسېدله و خیرت دوزخ تا ځان له خراب کو وخت کې به قبر کې تا له شلولې کېږي خدای تا له ځان نه خفه که د هوښیاره ده که قمقله خبره دریو ځایونو کې دروغ جایز دی هغې کې علما وایي کوشش کوو چې توریه وکړي توریه خو که نه کېږي نو خیر دی یو دروغ په جهاد کې جهادي میدان کې کافر سره جهاد کې او هلته که هغه ته مخامخ وی چې راځه او درغلم نو بیا خو در باندې هغه ضرور کېږي او هغه په څه طریقه چل ول کې هغه ته یو طرف وښي او ته ول په بل طرف راتاو شي دا خیر ځکه هغه دین تقویت راولې دا اعلا د کلمت الله راولې هغه کافر ختمول غواړي دا خیر دی دویم چې د دوه مسلمانانو صلح کې نبی علیہ السلام وی دی کې چې څوک دروغ وای نو وی دام دروغ جن نه دی تا مقصد دا نه دی چې دوه تبا کم مقصد دا چې دواړه روغ کم نو که ته رښتیا وایې چې هغه خو هغه یو ده چې ورشي نو خو هغه بل پسې په غوسه که نه نو ګډې وډې ووایي نو که ته هغه ګډې وډې رسوي خو خبره نور هم روانېږي نو خیر دی هلکه ستا یې صفت کوې بل له ورلې هلکه ستا هم صفت کو نو خدای به روغه راولي دا دوه شو او دریم نمبر کم ځای دی چې ښځه مبارکه ده نه خپی او رضاکې یې بشیر جانه زما دا خبره اورې چې ښځه ده نه خپی او ته رضاکې نو ولې که هلته دروغ نه وی خو غم درته جوړېږي کور دې روان خو دا هم هسې نه چې د دې دا مطلب نه چې روزانه ښځې ته دروغ وایه نه دا ګورې په غلطه لار نه شی چې داسې حالت ته خبره ورسېږي که ته دا دروغ نه وی نو کور دې روانېږي طلاقو ته نوبت رسي دشمنی درته جوړي کور دې روانېږي دننه نو خیر دی که بیا ورته څه چل ول وکړې توریه موریه وکړه خیر دی او یا دروغ ورته ووایه چې کور د روانېدو نه بچي دې دریو نه علاوه په نورو ځایونو کې دروغ به نه وي منه دي نو دروغ ډېر خطرناک جرم دی د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وایي بعضې وخت یو سړی د خولې نه یو خبره وباسي ان الرجل لا يتكلم بكلمه یو خبرو کې لا یلقي لها بالا دی وی مړه دا څه وړه خبره اړو توجه نه ورکوي دومره خطرناک چې یهوي بها فی جهنم 70 خریفا د هغې د برکت نه دته په جهنم کې او یا کاله غوټه ملاویږي نو دا خطرناک څیزونه دي زمارونو ګورې ډېر خطرناک څیزونه د دې نه به ځان ساتې د دروغونه قطعا یو دروغ ووایه نو یو ملګري هغه ته ووایه وروره خفه کېږه ما او که خفه کېږي خپل کار کوه خو چې ما نه زما پاک پروردګار خفه نه شي او زما ښکلي پیغمبر ته رسوا نه شم د قیامت په ورځ باندې
دروغ بنه وایو ښه ان شاء الله العظیم کوشش بکو چې رښتیا ووایو رښتیاو کې د ګټه ده په دروغو کې د ګټه نشته په رښتیاو به الله خوشحالېږي الصدق ینجي والکذب نبی علیہ السلام فرمایي چې صدق سړي له نجات ورکوي د خدای په نوم او کذب یهلک دا سړی هلاکوي او بربادوي نو الله دې موږ د دروغو نه وساتي او چې کوم دروغ هم ویلي الله دې راته معاف کړي الله که زمونږ نه په قصد یا په غلطۍ سره دروغ ویلی شوي دی الله ته یې راته معاف کړي الله د جمعې مبارکه ورځ ته هغه دروغ راته معاف کړي ته یې راته معاف کړي او ته د نورو دروغو نه وساتې زمونږ په دې معاشره کې الله امن و امان راولي او زمونږ په دې وطن کې اسلامي د قرآن او سنت نظام راولي او الله زمونږ که څوک مریضان دي په دې مجلس کې یا په کورونو کې په هسپتالونو کې ته وله شفا ورکړي خدای که څوک تنګدسته قرضداران دي د حلال